السلام علیکم درنو دوستانو، زه پټان افغان مو په پښتو کمپیوټري زده کړو خپرونه کې هرکلی کوم. نن راځو السټریټر زده کړې تر عنوان لاندې کومه سلسله درسونه چې موږ شروع کړي په هغه کې ډایرکټ سلیکشن ټول وایو. راځو خپل د السټریټر صفحه اوپن کوو. مخکې له دې چې راشو ډایرکټ سلیکشن ټول ته، نو موږ باید یو څه ډیزاین ولرو تر څو د هغې له مخې موږ د ډایرکټ سلیکشن ټول د کارونې ځای نه په ګوته کړی شو. راځو یو لاین رسمو، له شفټ ور سره نیسم تر څو سیده راشي. دوهم راځم یو دایره رسموم. دته یو رنګ هم ورکوم. دریم راځو په همدې ځای کې دغه یو څلور ځلي رسمو. دا درې شیان رسم کړو. اوس له دې نه وروسته راځو ډایرکټ سلیکشن ټول ته چې شارټ کټ یې دی. که تاسې کیبورډ کې د بټن پریس کړئ نو تاسو ته به ډایرکټ سلیکشن ټول راشي. لومړی په ډایرکټ سلیکشن ټول په یو کرښه کې که چېرته تاسې وګورئ، دلته یو کرښه د نقطو د امتداد نه لاسته راځي چې د پیل او پای نقطه لري. تاسې ګورئ دلته یو دوه، دا د پیل او پای نقطې دی د دې. نو که چېرته موږ د یوې کرښې د پیل یا پای په نقطه چې انکر ورته وایي په دې باندې کلیک وکړو، نو موږ کولی شو د هغې له مخې د یوې کرښې مسیر ته تغییر ورکړو. فرض کوئ راځئ په دې باندې کلیک کوو. ګورئ د کرښې مسیر تغییر شو. پخوا د کرښې مسیر په دې ځای کې و، خو اوس د کرښې مسیر دلته دی. که چېرته موږ له دې ځای وغواړو دلته یې تبدیل کړو، نو دلته هم کولی شو. یعنې د یو کرښې د مسیر د تغییر لپاره راځي. دوهم لکه څنګه چې موږ په سلیکشن ټول کې د یو فایل کاپي پرې اخیستلی شوه، نو دلته هم که چېرته موږ آلټ ونیسو د ده په مرسته موږ کولی شو له یو ډیزاین نه کاپي واخلو. له ده سره په څنګ کې کولی شو یو ډیزاین له یو ځای نه بل ځای ته هم انتقال کړو. پرې تاسې ګورئ کنټرول زیډ وهم بیرته ډیزاین خپل ځای ته راوړم. خو البته د ده په مرسته لکه څنګه چې موږ په سلیکشن ټول کې کولی شو که چېرته یو شیپ کلر ونه لري، نو موږ نشو کولی هغه په اسانۍ له یوه ځایه بل ځای ته انتقال کړو. تاسې ګورئ که زه چېرته دا انتخابوم نو د ده کرف ټول راځي، چې البته دا د بل د استعمال ځای دی چې د ده په مرسته موږ کولی شو چې د یوې کرښې کرف نقطې معلومې کړو، د یو ډیزاین کرف نقطې یا د یوې کرښې کرف نقطې معلومې کړو او د هغه ډیزاین شکل ته تغییر ورکړو. تاسې ګورئ په دې ډول د دې ډیزاین شکل تغییر ومونده. له ده سره په څنګ کې یو د استعمال ځای بل هم لري چې هغه که چېرته تاسې په یو څلور ځلي باندې کلیک وکړئ، نو تاسو ته دلته یو څو څلور نقطې درکوي چې د دایرې یا قوس ماننده شکل که چېرته تاسې په دې باندې موس ودروئ تاسو ته موس درکوي. نو که چېرته موږ دا راکش کړو، نو د ده په مرسته موږ کولی شو یو څلور ځلي بیضوي کړو یا دا چې ګول ماننده شکل ورته ورکړو. په همدې ډول موږ کولی شو د یو شکل بڼه پې بیخي تغییر کړو. دا د سلیکشن ټول د استعمال ځای نه و. راځو د ده په مرسته موږ یو ډیزاین برابرو. فرض کوئ د یو شربت د ډبي یا هر څه ډبی چې وي د هغه یو شکل برابرو. د بیلګې په طور زه یو څلور ځلي رسموم، دته یو رنګ ورکوم او له رنګ وروسته د ده نه یوه کاپي اخلمه، بلکل د ده په څنګ کې دواړه مساوي کومه. دا دلته ښکته راولم او له ده سره په څنګ کې یوه کافي له ده نه بله هم اخلم. چې
چې بالکل له ده سره یو اندازه راشي. که چېرته اوس موږ له دې نه د فل کلر یې لرې کړو، د ده نه هم فل کلر لرې کومه. په همدې ډول د ده نه هم فل کلر لرې کوم. راځم دا ښکته راوړم، هغه ډیلیټ کوم. اوس که چېرته موږ په ډایرکټ سلیکشن ټول باندې کلیک وکړو نو فرض کوي دا دوه نقطې زه سلیکټ کوم، دا راوړم داسې دې ساحې ته، او دا دوه نقطې سلیکټ کوم، دا راوړم داسې دالته. په همدې شکل دا ځان ته نږدې کوم، دا څنډې بیخي ښکته راوړم تر څو له ده سره یو اندازه شي. یعنې تاسې کولی شئ په باریکۍ سره دا ځان ته را نږدې کړئ او هغې شکل ته تغییر ورکړئ. یو څه اندازه د سټروک کوچنی کوم، فرض کوي 3 دې باندې کلیک وکړئ، سره سیده کوئ. بس دا په دې شکل ځان ته نږدې کې تاسې ګورئ چې دې د یو تقریبا د یو څلور ضلعي ډبي شکل ونیو، چې تقریبا یو 3D شکله ماننده ډیزاین یې واخیسته. په دې باندې به موږ په آینده کې لا ښه زیات کار وکړو. په همدې شکل که چېرته تاسې وغواړئ یو هګۍ رسمه کوئ نو ایل ټول واخلئ، یعنې ایلپس ټول واخلئ، د ده په مرسته راشئ ډایرکټ سلیکشن ټول ته، او ډایرکټ سلیکشن ټول کې دا دواړه بټن ټکي یا نقطې سلیکټ کړئ او معمولي ایرو کې سره ښکته راوړئ. تاسې ګورئ چې دا یوې هګۍ شکل یې ځان ته اختیار کړه. په همدې شکل موږ کولی شو مختلف ډیزاینونه د دې ټولونو نه په استفادې سره په مختلفو ځایونو کې په مختلف شکلونو تغییر ورته ورکړو، مختلف ډیزاینونه منځته راوړو.